او قرآن کریم کی رب العالمین د دې خبرې ذکر کوي چې ګوره قرآن کریم د دې حفاظت رب العالمین ذکر کړي د دې نسخه نشته دا به قیامت پورې باقی پاتې تورات او انجیل او زبور د هغې حفاظت د مواری رب العالمین نه ده کړې ځکه چې یو کتاب راتله او بل به منسوخ کېدله هغې احکام ابه ختم او بل کتاب به راتله دا د الله هغه مقدس کتاب او که زه ته پې عمل وکړو دا قرآن کریم احکامات په خپل ژوند کې راولو زموږ ستا ژوند زندگی دا د الله کتاب قرآن کریم شي نو الله تبارک وتعالی به دنیا کې او آخرت سعادتونه موږ تاسو ته نصیب کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین الله قرآن کریم د وجنه ډیر قومونه پورته کوي چې څوک په ایمان راوړي قرآن کریم احکام باندې عمل وکي د هغې په ژوند کې د هغې په زندگی کې د هغې په کور کې قرآن کریم احکام چلیږي ویضعو بآخرین چې کم کسان قرآن کریم د احکامو نه حکمونو نه ځان لرې ساتي هغه خلق الله ښکته کوي او ذلیل کوي یو ځل حضرت عمر رضی الله عنه روان دی جهاد ته او غزا ته روان دی کله چې د مدینې منورې نه ووته په یو غره باندې یو غاښې سر ته ورسېده اخوا ته کوزېدله او ډېر زیات د ګرمۍ موسم دی عمر رضی الله عنه چې کله د غره سر ته وخته نو سورلۍ نه کوش او ډېره ګرمي ده چې هغه کوش شو دا ټوله قافله ودرېدله ټول په انتظار کې دي یو کس ورته راغی عمر رضی الله عنه ته ای عمره ته ولاړې د غره په سر باندې ګرمي ده دا ټوله قافله ستا په انتظار کې ده او د غره په څوکه باندې ولاړې او لندې لندې ګورې د غره لمن ته ګورې څه دپاره ګورې عمر رضی الله عنه ورته وایي وی دې دپاره ګورمه چې دا لندې غره لمن ته دا اورشو ده ما به ورته اوښان راوستله اوښان به مې راوستل د چراګاه ته چې دا اوښان به مې ورځې وپیل بیته به مې ویوړه کور ته زما پلار خطاب به ما ته ویلې ای عمره اوښان دې وړي چراګاه ته اوښان دې ماړه کړي نه دي ای عمر ستا ژوند ته حیران یم ستا زندگی ته حیران یم را روان معاشره کې به څنګه ژوند کې څنګه زندگی به ته تیرې چې ته یو اوښان مړولی نه شي وږي دې وړي دي او وږي دې بېرته راوړ یو خو هغه زمانه وه او نن عمر د 14 مربع میل کامیاب حکمران دی ما ته چې الله د عزت را کړی دا د اسلام او د قرآن د وجې نه دی کنې زه هغه عمر یم چې ما خو اوښان نشلم اړولی او نن زه خلیفه یم د پیغمبر علیه السلام د ابوبکر صدیق قایم مقام یم زما کامیابه حکمرانی ده ما کې خپله څه نشته دا د اسلام او د الله د عظیم کتاب قرآن کریم برکت حضرت عمر رضی الله عنه دور خلافت دی عمر رضی الله عنه په وخت کې د مکې مکرمې گورنر او مشر دا نافع ابن عبدالحارث رضی الله تعالی عنه عمر رضی الله عنه شام ته تللی او شام کې د غسان په مقام باندې هلته اوسېدله یو ځل دا نافع ابن عبدالحارث رضی الله عنه دا د ملاقات دپاره ورغی چې ملاقات دپاره ورغی شام ته ورغی ملاقات یې وکړ چې ملاقات یې وکړ نو عمر رضی الله عنه پوښتنه کوي وی نافع وی وی مکه مکرمه کې د قایم مقام څوک پرېښی دی هغه ورته وی قایم مقام ابن ابزا پرېښی دی عمر رضی الله عنه وی ابن ابزا څوک دی وی دا زمون یو آزاد شوی غلام دی عمر رضی الله عنه به طور اعتراض وی د مکې مکرمې مقدس او پاک ځمکه باندې د مکې مکرمې په د عزتمند ځمکه باندې تا غلام قایم مقام پرېښی دی غلام او ورته څه وی نافع رضی الله عنه ورته وی ما د مکې مکرمې په ځمکه باندې غلام پرېښی دی لیکن دی غلام کې 2 صفتونه موجود دي نو دی وجه نه مې قایم مقام پرېښی دی
یو دا دی چې انه قارئ للقرآن، دا د قرآن کریم د هغې لوستونکی دی، د قرآن کریم قاري دی او حافظ دی، ځکه مې پرېښی دی. او دویم دا دی وهو عالم للفرائض، دا علم فرائض او د علم میراث عالم دی، بیا ځکه مې دلته قایم مقام پرېښی دی. چې دا خبره وکړه عمر رضی الله عنه فورا نبی علیہ السلام حدیث ولوسو، بالکل پیغمبر اسلام رښتیا ویلي، ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به آخرین، چې ډېر قومونه قرآن کریم د وجه نه الله پورته کوي چې عمل پې باندې وکړي، او ډېر قومونه الله ذلیل کوي او ښکته کوي. لیکن اوس به دا خل وی ما خو خپل بچی راوستی ریاض العلوم ته، نه پې دکانداري کوم، نه پې کار کوم، نه پې کسب کوم، هېڅ هم پې نه کوم، ما مدرسې ته وقف کړی دی او ما د الله عظیم کتاب قرآن کریم ته وقف کړی دی. زما بچی دا حافظ شو، ما ته پې څه رسېږي؟ ما ته خو څه ګټه ونه کړه که نه؟ ستا دپاره ګټه دا ده. حضرت علی کرم الله تعالی وجهه نه روایت دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یا چا چې قرآن کریم ولسته او بیا قرآن کریم یاد که، د هغې حلال حلال وګڼلو، د هغې حرام حرام وګڼلو، الله تبارک وتعالی دغه د قرآن کریم حافظ دا جنت ته داخلی. خو د دې قرآن کریم حافظ په سپارش باندې الله تبارک وتعالی د دې خاندان هغه لس کسان چې جهنم پې واجب وو، جهنم ته تلله، د دې په سفارش باندې به الله پاک دا لس کسان اوس د جهنم په ځای باندې جنت ته داخلي. ستا دپاره دقه ګټه ده، د آخرت ګټه دی. او د قرآن کریم حفظ کول ګوره دا معجزه ده. دا ماشومان بچی کشران 20 سپارې قرآن شریف یاد کړی دی. د مسلمانانو نه ما سوا، د قرآن کریم نه ما سوا په ټولو مذهبونو کې چیرته د قرآن کریم حافظ نشته دی. په دنیا کې د عیسایانو 50 ملکونه دي، په دې 50 ملکونو کې 4 انجیله چلیږي. دا 4 واړه انجیله چې یو دی کې د قرآن کریم 10 سپارو قدر نه کېږي، خو بیا هم د انجیل حافظ په مخ د ځمکه نشته. د هغې پادریان، د هغې عالمان چې مانځه ته مخکې شي تلاوت کوي، انجیل لاس کې نیولې خلاص کې د هغې نه تلاوت کوي. چې پادریان عالمان حافظان نه دي، نو عامو خلکو کې طریقه ولا سره حافظ نشته. خو الحمدلله زموږ ستا معاشره کې په سوونو نه، په زرګونو نه، په لکونو نه، په کروڑونو باندې د قرآن کریم حافظان دي. دا قرآن شریف دا ګوره معجزه ده. د دې یادول په دې هندوستان کې یو لوی عالم تیر شوی دی. هندوستان کې یو مدرسه ده دارالعلوم دیوبند، د دې بانی او د دې محتممو مولانا محمد قاسم نانتوي رحمه الله، هغه وی زه حج ته لاړم، حج ته لاړو موږ د شعبان په میاشت کې، هغه وخت کې خلک به حج ته په دریاب کې تلله، دا بادباني کشتۍ به وي، هوا به داسې خوځوله، دې کشتۍ کې موږ لاړو. رمضان المبارک را باندې راغی، موږ په دریاب کې چې رمضان را باندې راغی، کشتۍ کې مې وکتلې ډېر ښه علما دي، ډېر جید علما موجود دي په کشتۍ کې، خو ټول کشتۍ کې د قرآن کریم حافظ نه و. ما ځان سره دا ویلې چې رمضان المبارک راغی، که په دې رمضان کې موږ تراویح یا په آخرني صورتونو کوو یا په 3 آیاتونو کوو، د دومره علماو کې ښه خبره نه ده. رمضان المبارک اولنۍ ورځ چې راغله، ما قرآن شریف حفظ شروع کړ، په اوله ورځ باندې مې یو سپاره یاده کړه. بیګا مې په تراویحو کې خپل ملګرو ته وویلې، دویمه ورځ مې دویمه سپاره یاده کړه، درېیمه ورځ درېیمه، څلورمه ورځ څلورمه سپاره. میاشت د رمضان دا ټول منګه ختم وکړه، روزانه مې یو سپاره یادول او بیګا مې په تراویحو کې لوستله. مولانا محمد قاسم نانتوي رحمه الله ټول قرآن شریف په 10 ورځو کې یاد کړی. دا د قرآن شریف معجزه ده که نه ده؟ دا معجزه ده. زمونږ د مذهب یو امام دی، امام محمد رحمه الله. دا امام محمد دا د امام شافعي رحمه الله استاذ دی، د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد دی. دا 14 کلن دی. امام ابو حنیفه رحمه الله ته راغی، دا اولنۍ مسله ده چې امام صاحب نه پوښتنه وکړه. ورته حضرت یو مسلې پوښتنه کوم، یې وکړه. مسله دا ده
چې یو سړی د ماسخوتن منځو کې و نابالغ او چې مونږ دې وکړه هغې نه بعد بالغ شي د دې مانځه قضیې به بیرته راوړي وی هاو راوړي به بچې امام محمد رحمه الله هلته مالته ودرېدل په کونج کې ودرېدل قبلې ته مخ کړې غوږونو ته لاس کړې الله اکبر یو ډېر ښه انداز باندې امام محمد رحمه الله دا مونځ وکړ امام ابو حنیفه رحمه الله ورته ګوري اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله امام ابو حنیفه ورته ګوري امام ابو حنیفه ملګرو ته وایي وی که الله تبارک وتعالی کوله الله به د دې ماشوم د دې هلک نه یو لوی سړی جوړوي د امام صاحب خبره وه یو څو ورځې بعد په لارې ډېر مالدارو په لارې م راغی ریا وستل امام ابو حنیفه رحمه الله ته ورته حضرت زما دې زوی ته فقه وښیه زما دې زوی ته علم وښیه احادیث ورته وښیه د امام ابو حنیفه رحمه الله مجلس کې چې څوک شریکېدل یو شرط ده چې دا د قرآن کریم حافظ وي امام ابو حنیفه پخپله د قرآن کریم حافظ و امام سی ورته بچیه لاړ شه